بسم الله الرحمن الرحیم. سورة فیل پنځه آیاتونه دي. مکی سورت دی. یو رکو ده. شان نزول د دې سورت ابراهه باچا یو کوټه جوړه کړه د پاره د دې چې خلک د مکې نه راوګرځي. مخکې مو تاسو په سیرت کې دا لوستي دي چې خلک د مکې نه راوګرځي او نور بعد دلته به راځي. په یمن کې دا جوړه کړه چې هلته طواف کوي، طواف به دلته کوي، چې هلته عبادت کوي، عبادت به دلته کوي. دې خبرې قریش ته واره ونه خوړه یا عربو ته واره ونه خوړه. نو کس ورغی هلته یا پکې اور واچو یا ګندګي پکې وکړه. کله چې هغه خبرېږي چې زموږ د کوټې سره قریشو دا کار کړی دی، عربو دا کار کړی دی، د سودان نه مرسته وغوښته. د دوی پاچي او سرچینه او ریاست د دوی په سودان کې و، افریقا کې. هغو نه مرسته وغوښته چې دغسې کار موږ سره شوی، موږ ته اجازه راکړئ چې په بیت الله د مؤمنانو باندې حمله وکړو. د هغې د خوا نه اجازه ورکړل شوه. څو پیلان یې ورته راولېږل، عسکر یې ورته راولېږل، اویا زره فوجونه په طرف د مکه باندې را روان شو. نو کومو قومونو چې په لاره کې سره جنګ وکړه، هغه یې ټول ختم کړه، هغه یې ونیولو. د هغو مشران یې ونیول او ځان سره را روان کړه. تر دې چې کله د محصر وادي ته راغله، د مینا سره چې کومه وادي ده، دې ته راورسېدل. عبدالمطلب خبر شو چې داسې کار دی. نو هغه خپلو کلیوالو خپلو قومیانو ته ویل چې د مکې نه وخېږئ، هجرت وکړئ، غرونو ته شئ، موږ یې د زور نه یو. او د هغه څه اوښان یې نیولي، دا خپلو اوښانو چې ورغه دی طلب کړه. هغه ورته وایي څنګه راغلی وایي خپلو اوښانو پسې. وایي ما ویل ما ته د کعبې په باره کې څه وایي. هغه ورته وایي نه، زه د خپلو اوښانو مالک یم، د اوښانو غوښتونکی یم. د کعبې خپل مالک شته، هغه پوه شه او تاسو پوه شه. او کله چې چا د دین په مرکز باندې حمله کړې، الله والي دی او شرمولي دي. دوی چې کله د محصر میدان ته راورسېده، ډېر خوشحاله او پیلان ورسره و. یو فیل د محمود په نامه باندې چې کله دې ته راورسېده، مخکې نور نه فیلوان یا هغه صاحبان چې کوم یې وو، هغه به خواري په وکړه چې بوځي بل هر طرف ته چې مخ واړو، یمن طرف ته، بل طرف ته. اوس به دا پیل به ته خو د کعبې په طرف نه راته. او عرب ختلي وو د غرونو سرونو ته، دا قریش سیال یې کړه چې اوس به څه کېږي، عذاب خو خامخا راتلونکی دی. او دا واقعه د رسول وسلم د پیدایش نه 50 یا 52 ورځې تقریبا مخکې شوې ده، چې موږ تاسو په سیرت کې لوستي. د دې خبره مې کړې، دې ته ارحاس ویل کېږي، یعنې سنگ بنیاد. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ دپاره مخکې یوه مقدمه او یو اعجاز او خبرداری و چې پیغمبر را روان دی. 52 ورځې یا 50 ورځې بعد د دې نه بیا نبي علیه السلام پیدا شو. نو کله چې دوی مخصر ته راورسېدل، پوځونه ټول راجمع کړه. دوی غوښتل چې کعبه پسې ورشي او کعبه کې پړي واچوي، پیلان ته زور ورکړه او راویې غورځوي، ړنګه یې کړه. بیا داسې کار څوک ونه کړه. بس الله رب العزت د بحر د طرف نه یو رقم مرغان په راولېږلو، سیلونه مرغان په راغلل چې یوه وړه تیږه کورتکاڼی غوندې کور پخ شوې وه، په پنجه کې به نیولې وه، بله پنجه کې، یو به مخوه کې نیولې وه. او د هر چا هغه څوک چې و د هغوی نوم په لیکل شوی و. بس لومړی اتومي بمباردمان او ډرون دا په مکه کې استعمال شوي. لومړنی ډرون دا هم په مکه کې استعمال شو، او لومړنی اتومي بمباردمان چې شوی دا هم په مکه کې وشو. نو د چا په سر به چې دا تیږه وغورځول، لاندې به ته نه ووته، پیل نه به هم لاندې ووته، هغه د اوښ او د اس نه به هم لاندې ووته، انسان به هم سخا شو، اوښ یا هغه اس یا هغه پیل به هم سخا شو. وړې تیږې وي او داسې روح هدف یې ویشته. ما دلته یو ډرون و، داسې روح هدف یې ویشته چې مرغانو د بره نه د چا په سر به چې راغورځاو، خطا به نه ترو به د هغه په سر باندې رالیوده. او اتومي موادو اور پاخ شوي موادو. نو دا پوځ د همدې ځای نه په شا شو، وتښتېد او په تېښته باندې شو. او د دې پوځ چې کوم یو مشر هغه یو ځای پر وتښتېد، اخر چې خپل علاقې ته ورسېدل، په بحر طرف کې وتلو، هغه هم هلته مردار شو. هغه فیلمانان چې وو، هغه 2 کسانو چې پیلان چلاو، پیل یې چلاو، عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې بیا ما ولید په سترګو ړانده و. معنا دا وروتله چا چې د الله دین ته سپک کتلي او چا چې د الله توحید ته سپک کتلي دي، هغه الله رسوا کړي، هغه الله شرمولي دي، هغه الله ذلیله کړي دي. نو په دوی باندې دا عذاب راغی. الله وایي الم تره، آیا ته نه ګورې پیغمبره؟ دې وخت کې پیغمبر لیدل نشو کولی. دې ته رؤیت قلبي وایي، د زړه لیدل. دا دومره یقیني خبره ده چې کې شک نشته دی. کیف سره کم فعال کار وکړه ربک رب ستا د اصحاب الفیل په خاوندانو د فیلانو باندې. اصحاب الفیل سره کم کار وکړم، یعنې بمباردمان یې ورو. اشاره دې کې ده چا چې د دین مرکز او د دین مدرسې ته یا د دین اساس ته سپک کتلي دي، په هغوی باندې بیا الله غیبي عذابونه راوستي. دوی څومره په تدبیر راغله، په څومره لښکر یې ورسره وي، څومره پلانونه یې ساز کړي وو، څومره نقشې یې اچولې وي، هغې باندې الله رد ورته کوي. الله وایي علم یجعل، آیا ونه ګرځول الله کیدهم، د دوی هغه تدبیرونه، هغه چلونه د پاره د ورانولو د دین د مرکز په تضلیل، په ناکامۍ کې ټول هر څه ناکام، هغه پلان هر څه خنثی شو. دویم دا
چې په دوی باندې تعرض هم د الله د خوا نه وشو. دوی خو تعرض کاوه په مکه باندې، دلته الله تعرض وکړ. الله دفاع نه ده کړې بلکې الله تعرض په کړی دی. او الله هغه لښکرې ور باندې راولېږلې، هر سله راولېږلې علیهم په دوی باندې طیرن مرغان. طیرن نکره راوړه، ما د مرغانو شکل معلوم نه کوم مرغانو، څوک به توتکۍ وي، څوک به بل شی، څوک به بل شی. خو شارو د مینا نه وړې وي او چینچن لږ ورغټې وي، داسې وي څه رقم مرغانو. ابابیل سیلونه سیلونه، لښکرې لښکرې، ډلې ډلې او درې هغه به ورسره وو. الله وی ترمیهم ویشتلې دوی بحجارة په هغه وړو کرکاڼو باندې من سجیل چې پخ شوي وي د اور باندې. سجیل هغه کرکاڼي چې په اور باندې پاخه شي او واړه واړه ګرد کلي وو. دا دومره غټ نه وو، چړې دانې په اندازه باندې دا کرکاڼي، ځکه چې وړه مرغۍ چې په خوله کې راوړی شي، پنجه کې راوړی شي، دا ډېر غټ نه وي. په اور باندې پخ شوي او کوم اور باندې والله اعلم. اتومي بمباردمان. الله وی داسې خلک چې دوی دین ورانوي، داسې لښکر به ورباندې راشي چې دوی سبا ته انتقام هم نشي اخیستلی. په قریشو الله دا ونه واله، ځکه بیا دوی په زړونو کې جذبه پاتې کېده، بیا د انتقام جذبه یې په زړه کې پاتې کېده. سوال راځي چې دوی سره به قریش جنګ کړی وه چې دلته راغلي بې دغې نه د بیت الله دفاع وه، د قریش په لاس به الله والي وکړ. جواب دا دی چې که چېرته د قریشو په لاس والي و، دوی کې بیا انتقام جذبه پاتې کېده، بیا به ویله چې قریش نه به خپله بدله اخلو، خپله انتقام به ترنه اخلو. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قریش ته په بدر کې ماتې ورکړه، ګوره د دوی په زړه کې هغه کینه پاتې شوه، خود میدان ته بیا پسې راغله. نو که دلته چېرته دا خلک په قریشو والي وای، دغه جنګ دوامداره کېده، د دوی په زړه کې بیا انتقام پیدا کېده. نو د دې وجې نه الله په قریشو ونه واله، بلکې الله وحي لښکرې ورباندې راولېږلې. او الله په اشاره کوي په دې ته چې زما دین خدمت ګوره بیا مرغان هم کله کوي، او داسې مخلوق یې کوي چې د هغې نه چا توقع نه وي، هغې نه څوک انتقام او خپله بدله نشي اخیستی. الله وایي فجعلهم پس ویې ګرځول دوی کعصف په شان د بوسو مأکول چې خوړل شوي وي. بوس چې وخوړل شي نتیجه یې څه شی وي؟ کله چې بوس وخوړل شي نتیجه یې ګندګي د حیواناتو او فضله مواد د حیواناتو فضله مواد هغه ته نه جوړ شي. معنی دا شو د الله ادبي کتاب دی، په ادب باندې خبره کوي. دغه حیواناتو د حاضوراتو نوم یې وانه خسته یا د هغوی دغه موادو نوم یې وانه خسته، بلکې تشبیه د هغې سره ورکړه. او الله وایي داسې څښا شو چې چا به ګوتې وروړې پکې ننوتلې ده، او لکه څنګه چې د دې نه بوی ځي داسې به د دوی نه بوی ته، او داسې تخمې تار شو لکه څنګه چې هغه تخمې تار کېږي، داسې تخمې تار وګرځېدل. او لکه څنګه چې په هغوی باندې غوړوالی توروالی پروت وي، داسې په دوی باندې دا غوړوالی توروالی پروت و، هغه د خپل شکل نه ووته او بدرنګه شو. نو الله وایي فجعلهم پس ویې ګرځول دوی کعصف مأکول په شان ته د بوسو خوړلی شوي وو. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه.